ملا هیبت الله د استخباراتو له مشرانو غوښتي چې د ښځو په اړه د حکم په بشپړه توګه عملي کړي. په سلامونه هرکلی کوم، که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو د حکومت مشر د استخباراتو د رئیسانو په ګډون یو شمېر چارواکو ته امر کړی چې د ښځو د حقونو په اړه د ټول فرمانونه د شریعت له مخې په بشپړه توګه عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د هیواد د 14 ولایتونو د استخباراتو رئیسانو په کندهار ولایت کې له ملا هیبت الله اخندزاده سره کتلي. ښاغلي اخندزاده امر کړی چې د شرعي احکامو تطبیق ته د جدي پاملرنه وکړي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د استخباراتو ریاست مستقیما د ملا هیبت الله تر کنټرول لاندې دی او د هغه امرونه تعقیبوي. د طالبانو د حکومت مشر له چارواکو غوښتي چې دته د حساب ورکړي چې څومره شرعي قانون پلي کولی شي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.